لومړی فتحه. د سهار له لمانځه نه وروسته د دمشق خلکو له بامونو او بازارونو څخه د محمد بن قاسم د فوج د جلسې ننداره کوله. د دنیا په تاریخ کې دا لومړی پیښه وه چې یوې لرې سیمې ته د پوځ قومانده د 11 کلن زلمي په غاړه وه. له دمشق نه تر بصرې پورې یې تود هرکلی وشو او له ښار نه له دې فوج سره نور رضاکاره ځوانان هم ملګري شول. کوفې او بصرې ته د محمد بن قاسم د روانېدو خبر رسېدلی و. ځوانو میرمنو خپل میړونه، میندو خپل زامن او خویندو خپل وروڼه له ځوان سالار سره جهاد ته هڅول. د غیرتي قوم د یوې بېوسې لور فریاد د هر کور تر دروازې پورې رسېدلی و. د بصرې په ښځو کې د زبیدې تبلیغ اثر کړی و چې د ناهید مسله یې د قوم د هر انګور او خور مسله بلله. له هرې محلې نه د زبیدې کور ته ورتلونکې ښځې او د دې د خبرو د اورېدو وروسته به د یوې نوې جذبې او احساس سره بیرته ستنې شوې او په ناروغۍ برسېره د محمد بن قاسم مور د بصرې په کورونو وګرځېده او ښځو ته یې د جهاد تبلیغ کوه. زبیدې څو غازیانو ته د آسونو او وسلو په خاطر خپل ټول زیورات او ګاڼه وپلورله. د بصرې ټولو امیرو او غریبو کورنیو نجونو د دې په تقلید همداسې وکړل. د بصرې بیت المال یې د مجاهدینو سره د مرستې په نامه د طلاو او سپینو زرو څخه ډک کړ. د عراق د نورو ښارونو ښځو د خیر په دغه کار کې د بصرې له ښځو نه وروسته کېدل نه خوښول او په لکونو روپۍ راټولې کړې. محمد بن قاسم په بصره کې 3 ورځې پاتې شو. د ده له تګ نه د مخه حجاج بن یوسف ته د مکران والي محمد بن هاروم دا پیغام را رسېدلی و چې د عبیدالله په مشرۍ کوم هیات دیبل ته استول شوی و، له هغوی نه یوازې 2 تنو بیرته ځانونه مکران ته را رسولي وو. نور ټول د دیبل د والي لخوا وژل شوي وو. دې خبر د بصرې په خلکو کې د انتقام په اور تیل وپاشل. له دمشق نه د روانېدو په وخت کې د محمد بن قاسم د لښکر شمېر 15,000 و، خو کله چې بصرې نه دغه لښکر روانېدو نو شمېر یې 12,000 ته ورسېد چې 6,000 پکې په آسونو سپاره و، 3,000 پلي او 3,000 هم د اوښانو خاوندانو. محمد بن قاسم له شیراز نه مکران ته ورسېد. د مکران د سرحد نه د تېرېدو نه وروسته د لسبیلا په غرنۍ سیمه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شول. بهیم سنګ له 20,000 پوځ سره د لسبیلا د سیندي والي مرستې ته را رسېدلی و. هغه د یوې غونډۍ پر سر یو مضبوطه کلا خپل مرکز ټاکلی و او په ټولو لارو یې غشي ویشتونکي ځای پر ځای کړي وو. د پلار له مخالفت سره سره بهیم سنګ راجا ته ډاډ ورکړی و چې د 20,000 پوځ به 12,000 مسلمانان له لسبیلا نه وړاندې تک تپرې نږدي. غرنیو سیمو ته د مسلمانانو د ننوتلو سره سم د بهیم سنګ لښکرو هلته دلته یرغلونه پیل کړل. 40 تنه پوځیان به ناڅاپه له یو کنډو نه راښکاره شول او د سترګو په رپ کې به یې د محمد بن قاسم په لښکرو د ډبرو او غشو باران جوړ کړ او بیرته به وتښتېدل. د آسونو سپاره خو به له یرغل نه په امان کې یو خوا بل خوا تیت شول، خو دغه چاره د اوښانو د سپرو لپاره مشکله وه. محمد بن قاسم د دې حملو په مقابل کې پیاده ګروپونه را مخې ته کړل، خو یرغل کوونکي به بیا د شا له خوا په لښکر را پرېوتل. یوه ډلګۍ به په کومه غونډۍ وختله او د محمد بن قاسم د پوځ پام به یې واړاوه او بلې ډلې به په کیڼ لوري حمله وکړه. څومره چې محمد بن قاسم پوځ وړاندې تلو همدومره دغه حملې زیاتېدې. د شپې به یې 4مه برخه پوځ خامخا د شاوخوا غونډیو په سر پیره کوله تر څو د دښمن تر حملې لاندې را نشي. یو ماښام محمد بن قاسم ته یو جاسوس احوال راوړ چې له دې ځایه 20 میله لرې یوه مضبوطه کلا د دښمن د لښکرو مرکز دی. هغه سمدستي د خپلو تجربه کارو سالارانو شورا جوړه کړه. د ځینو سردارانو رایه دا وه چې دغه لار پرېږدي او د سمندر په غاړه هواره لار غوره کړي. هغوی ویل موږ چې څومره له دې کلا نه لرې شو هومره به د دښمن له حملو نه په امان کې وو. خو محمد بن قاسم له دې رایې سره موافق نه و. هغه به ویل تر څو دغه سیمه له دښمن نه پاکه نه شي زموږ خطر
زموږ تګ وړاندې له خطر سره مخامخ کیږي. زموږ مقصد دیبل ته رسیدل نه دي، د سند فتح کول دي، او دا کلا د سند د دفاع مهمه مورچل ده. زما باور دی چې د دې کلا په فتح به دښمن ټوله سیمه پرېږدي او د دښمن د پوځ کوم سپایان چې دیبل ته ولاړ شي او ماته خوړلی ذهنیت به هلته خپور کړي. خو که موږ له دې کلا نه لاره کږه کړو او پر مخ ولاړو، د دوی حوصلې به مضبوطې شي او زموږ شاته به همدغسې له خطرونو ډکه سیمه پاتې شي. زموږ لومړنی هدف د همدې کلا نیول دي. که د دې کلا فتح نه وروسته په شاوخوا سیمه کې د دښمن زیات پوځ پاتې وي، نو دوی به له موږ سره د یو فیصله کوونکي جنګ ټکل کوي. دا هم زموږ په ګټه ده. زه پوهیږم چې د دې کلا پوځ زیاته برخه په شاوخوا غونډیو کې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لپاره تیت دي. زه غواړم همدا نن شپه په دې کلا حمله وکړم او د دې هدف لپاره زه له ځانه سره یوازې 500 تنه پلي پوځ ته اړتیا لرم. پاتې پوځ به ټوله شپه پرمختګ ته دوام ورکوي. د دې ګټه دا ده چې دښمن به ستاسو د پرمختګ د درولو په خیال کې وي. د سپوږمۍ په رڼا کې تاسو ته وړاندې تګ د خطر نه خالی نه دی. خو که سهار تاسو ته د کلا د فتح خبر راورسید، بیا به درېږئ او زما د امر انتظار به کوئ. که د کلا له فتح نه وروسته دښمن په کوم بل ځای کې د پوځ د سمبالولو هڅه وکړه، نو زه به د کلا د ساتنې لپاره څه سپاهیان هلته پرېږدم او تاسو ته به ځان راورسوم. او که دښمن پر کلا د بیا تصرف حمله وکړه، بیا به تاسو هلته راځئ. یو بوډا سالار وویل: زما باور دی چې د سند د فتح لپاره خدای ته ټاکلی یې. انشاءالله ستا هیڅ تدبیر به هم غلط نه وي. خو د لښکر مشر باید د لښکر سره یو ځای وي. د هغه ژوند ډېر ارزښتناک وي. هغه د پوځ وروستۍ تکیه وي. که په دې خطرناکه حمله کې تاسو ته څه خطر پېښ شي، نو بیا به څه کیږي؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ: د قادسیې په جګړه کې د ایرانیانو زبردست لښکر او وسلو سره له دې له امله ماتې وخوړه چې دوی د لښکر پر ځای پر رستم زیات حساب کوو. کله چې رستم ووژل شو، نو ټول لښکر د مسلمانانو د لږ لښکر په مقابل کې تاب رانه وړ او مات شو. خو بالعکس د مسلمانانو اعتماد دومره و چې د خپل سالار د نه موجودیت احساس یې نه کوو. زموږ په تاریخ کې به داسې پیښه څوک ونه ویني چې د سالار شهادت نه وروسته به لښکر ورخطا شوی او مات شوی وي. موږ د پاچاهانو او قمندانانو لپاره نه، بلکې د خدای جل جلاله لپاره جنګیږو. پر پاچاهانو او سالاریانو چې څوک تکیه کوي، د هغوی له وژل کېدو وروسته مایوس کېدای شي، خو زموږ خدای جل جلاله تل شته او زموږ تکیه په هغه ده او هغه تل ژوندی دی. په قرآن کې زموږ لپاره د دې احکام شته چې زه دا دعا کوم چې خدای جل جلاله دې ما خپل قوم ته رستم نه کوي، بلکې خدای دې ماته د مثنی رضی الله تعالی عنه د جوړېدو توفیق راکړي چې په شهادت یې مسلمانانو په زړونو کې د شهادت جذبه لا په غورځنګ شوه. ماته داسې قومندان هیڅ ارزښت نه لري چې د خپلو سپاهیانو د تورو په سیوري کې غلی وي او خپلو میړونو ته د سرښندنې پر ځای د ځان ساتنې وصیت کوي. که د دې کلا فتح کول ډېر مهم نه وای، ښایي ما د مسؤلیت او دنده بل چاته سپارلې وه. خو د دې هدف لاندې کول او خطر منل دواړه د دې تقاضا کوي چې زه په خپله د دې کار ترسره کول په غاړه واخلم. زبیر وویل: زه له تاسو سره تلل غواړم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ: نه، زه د یوې کلا لپاره د 2 دماغونو اړتیا نه وینم. زما په غیاب کې ته باید په پوځ کې وې. زه په خپل ځای محمد بن هارون پرېږدم او ته د هغه نایب شه. د ماخوستن له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم 500 تنه زلمیان انتخاب کړل. د هغوی آسونه یې لښکر ته پرېښودل او محمد بن هارون ته یې د پرمختګ قمانده ورکړه. په خپله له 500 تنو ملګرو سره د یوې غونډۍ تر شا غلی پاتې شو. نیمه شپه سپوږمۍ ولوېده او محمد بن قاسم د کلا په لور وخوځېد.
د لارې ټولې پوستې د لښکرو د پرمختګ د درولو په خاطر ختیځ لوري ته ټولې شوې وې. سندي سپرو په کلا کې بهیم سنګ د ختیځ په لور د مسلمانانو د ناڅاپي وړاندې تګ نه خبر کړ. هغه په کلا کې 300 تنه پوځیان پرېښودل او په خپله هم د مسلمانانو د لارې نیولو لپاره ووت. د شپې په 3مه نیمایي کې محمد بن قاسم د کلا نه 1 میل لرې یوې غونډۍ ته ورسېد. لرې په ګړنګونو کې د بهیم سنګ د سپرو د آسونو د پښو ترپهار رغبرګېده. محمد بن قاسم خپلو ملګرو ته وویل هغوی کلا خالی کړې ده او هغوی ولاړل. بیړه پکار ده، خو په کلا کې به لږ پوځ خامخا پاتې وي، ځکه خو باید هیڅ ډول شور ماشور ونه کړو. زموږ لږ ټوخی او په زوره غږ په کلا کې ساتونکي بیداره وي. که د هغوی شمېر بیا یوازې 40 تنه هم وي، هم تر ډېره ځنډه به موږ بهر ایسار کړي. له دې هدایاتو ورکول نه وروسته هغه خپل ملګري په وړو ګروپونو وویشل او د کلا په لور ورغلل. دروازې ته چې ورنږدې شول، په شاوخوا پولو او کږلېچونو کې غلي شول. محمد بن قاسم 10 تنه ځوانان ورسره ملګري کړل او د کلا یوې چوپې برخې ته ورنږدې شول. کمندونه یې وغورځول او په دیوال وختل او بیا یې د پړې زینې وغورځولې. پر دغه ځای 2 پیرهداران ویده وو. د سترګو په رپ کې د محمد بن قاسم 6 تنه ملګري په زینو وختل، خو 1 تن لا پاس نه وختلی چې څو ګامه وړاندې یو سپاهي ټکان وخوړ، مشال یې اوچت کړ او ویې ویل څوک یې؟ بل سپاهي چغې کړې دښمن دی، هوښیار واوسئ. محمد بن قاسم الله اکبر ناره پورته کړه او په یو زبردسته حمله یې د برج زیاته برخه ونیوله. د دې نارې په اورېدو محمد بن قاسم نور ملګرو هم د برج په خوا مخه کړه. کمندونه یې واچول او په کلا ور وختل. په کلا کې ویدو سپاهیانو تر څو تیرونه ایستلې د محمد بن قاسم 50 تنه ملګري برج ته رسېدلي وو. پیرهدارانو په برج کې له مقاومت نه دا غوره وبلله چې دننه ولاړ شي او خپل ویده ملګري هم راویښ کړي. تر لږ مقاومت وروسته په یوه سمڅه ننوتل او د تېښتې په هڅه کې شول. سمڅه ډېره تنګه وه او سپاهیانو په یوه وخت کې پرې هجوم وروړ. ځینې ناامیده شول او دروازه یې خلاصه کړه او ځینې پلي، ځینې پر آسونو وتښتېدل. د کلا د دروازې له خلاصېدو سره سم مسلمانانو پر دیوال د ختلو پر ځای د دروازې له خوا یرغل وروړ. د ډېرو سپاهیانو د تېښتې لار هم بنده شوه. دښمن له 4 خواو نه ناامیده شو او تورې یې وښکلې، خو له لږ مقاومت وروسته یې وسله کېښوده. د کلا دننه په سمڅه کې ننوتلي پوځیان یو له بل سره لاس او ګرېوان وو. محمد بن قاسم چې شور ماشور واورېد، د یو پیرهدار له لاسه لوېدلی مشال یې راوچت کړ، تر څو کوټو دننه د یوې سمڅې په وره کې ودرېد او په فارسي ژبه یې وویل په تاسو کې چې څوک تېښته کول غواړي، د کلا دروازه یې پر مخ خلاصه ده، وسلې دې وغورځوي او بیا وتلی شي. دا یې وویل. بیا له دروازې نه یو لوري ته شو او په سپاهیانو کې چې څوک فارسي پوهېدل، هغوی ته نورو د محمد بن قاسم مطلب روښانه کړ. هغوی یو شمېر راووتل او په شکمن نظر یې محمد ته کتل. ځینو هماغه سمڅې ته ترجیح ورکړه، خو د محمد بن قاسم په اشاره 100 تنه پوځیان ورننوتل، تورې یې وښکلې او د سمڅې په وره کې ودرېدل. محمد بن قاسم وویل په داسې حال کې چې روښانه او لویه لار مو په مخ خلاصه ده، تاسو ولې تیاره او تنګه لار غوره کړې؟ په موږ اعتماد وکړئ. که موږ تاسو وژلی، زموږ تورې ستاسو له ورمېږونو نه ډېرې لرې نه دي. د محمد بن قاسم له دې خبرو اورېدو نه وروسته نورو سپاهیانو هم تورې وغورځولې او ووتل. محمد بن قاسم بیرته د کلا دروازې ته راغی. خپلو سپاهیانو ته یې امر وکړ چې له کلا نه چې څوک بهر ته درومي، مخه یې ونه نیسي. دغه خلک سره ټیټي بهر ته ووتل، غلي غلي شاته راکتل او ورو ورو وړاندې تلل. له مغلوب دښمن سره دغه چلن د سند د تاریخ نوی باب و. یو په عمر رسېدلی سپاهي ورو ورو ګامونه اخیستل، دروازې ته ورسېد، بیرته یې مخ راواړوه او له څه سوچ وروسته یې وویل
محمد بن قاسم ترې پوښتنه وکړه که په کلا کې د څه شی درڅخه ورک وي نو لټولی شي. د هغه په څېره دا پوښتنه را پیدا شوه او ویې ویل آیا ته د عربو د پوځ قومندان یې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ هو زه یم. بوډا سپاهي وویل دښمن په هیڅ حالت کې د رحم مستحق نه دی. آیا زه پوښتلی شم چې تاسو له موږ سره ولې داسې سلوک وکړ؟ محمد بن قاسم وویل زموږ هدف دښمن وژل نه دي، هغوی ته نیغه او سمه لار ورښودل دي. سپاهي وویل نو تاسو ډاډه اوسئ چې هیڅوک به در باندې برلاسي نه شي. دغه خلک چې نن تاسو د رحم وړ وبلل سبا ته به ستاسو تر بیرغ لاندې د هغو محرورو پاچاهانو په خلاف جنګیږي چې لوېدلی دښمن چې په لوېدلي دښمن رحم کول نه غواړي او نه یې پیژني. محمد بن قاسم د کلا چکر ووهه. څو سمڅې د خوراکي موادو نه ډکې وې چې طبیله کې 80 آسونه هم وموندل. محمد بن قاسم په دې ډاډه و چې په محمد بن هارون پسې وتلی پوځ چې د کلا له فتحې نه خبر شي بیرته به راوګرځي. هغه 4 تنه سپاهیان محمد بن هارون ته واستول او دا پیغام یې ورکړ چې په یو مناسب ځای کې واړوي او زما د امر انتظار وکړي. بیا یې دروازه وتړله او 4 خواو ته یې په برجونو کې غشي ویشتونکي کېنول او د کلا په برجونو او دیوالونو یې د اسلام بیرغونه ورپول. محمد بن قاسم په یو برج کې ولاړو او د لمر د راختو ننداره یې کوله چې د ختیځ نه یې د 40 سپرو ډله ولیده. هغوی کلا ته را روان وو. دوی هغه د سند د فوز برخه بلله. په لیدو یې غشي کېښودل او د رانږدې کېدو په انتظار یې کېناستل. هغوی له کلا نه نږدې 300 ګامه لرې ودرېدل. یو سپور له خپلو ملګرو نه جلا شو او د کلا په لور رانږدې شو. غشي ویشتونکو د محمد بن قاسم اشارې ته انتظار کاوه. هغه دوی د لاس په اشاره منع کړل. سپور چې د برج څنګ ته راورسېد آس یې ودراوه. په عربي وویل موږ د زبیر ملګري یو، دننه موږ پرېږدئ. محمد بن قاسم وویل ستا نوم څه دی؟ هغه وویل خالد. محمد بن قاسم ویل هوکې خپل ملګري دې راوغواړه. خالد مخ شاته واړو او د لاس په اشاره یې ملګرو ته وویل چې راځئ. محمد بن قاسم د دروازې د ور د خلاصولو امر وکړ. خالد نه یې پوښتنه وکړه چې ستا خور چیرته ده؟ خالد ځواب ورکړ هغه له موږ سره ده. بیا یې زیاته کړه چې زبیر چیرته ده؟ محمد بن قاسم وویل هغه له پاتې پوځ سره دی. تاسو ته څه معلومه شو چې موږ په دې کلا کې یو؟ خالد وویل موږ ته دا خبر رسېدلی و چې تاسو د مکران له سرحد نه راتېر شوي یې. موږ د سندي پوځونو په جامو کې دلته ځانونه را رسولي او تاسو به حیران شئ چې موږ ته د راجا لښکرو یو سالار له دې ځایه 4 میله وړاندې د یوې پوستې د پیرې دنده راسپارلې وه. موږ په ډېره بېتابۍ ستاسې د راتګ انتظار کوو. نن له کلا نه تښتېدلي پوځیان هلته راغلل. هغوی موږ ته وویل چې کلا فتح شوه. موږ تاسو ته مبارکي وایو. ستاسو سالار چیرته دی؟ محمد بن قاسم مسکی شو. یو سپاهي ته یې وکتل. هغه سپاهي ځواب ورکړ ته د سپاهیانو له سالار سره خبرې کول غواړې؟ له لږ ځنډ وروسته د خالد نور ملګري هم را ورسېدل. له آسونو نه پلي شول. محمد بن قاسم پر هغوی له یو سرسري نظر وروسته وویل مګر ستا خور خو نشته؟ خالد مسکی شو. د نارینه جامو د یو نقاب پوش ته اشاره وکړه. محمد بن قاسم وویل د خدای شکر دی چې اوس روغ یې. هو رښتیا زبیر له پاتې پوځ سره دی. د زبیر د نامه له اورېدو سره ناڅاپه ناهیدې خپل غوږونه او غومبوري تاوده احساس کړل. شاته یې مخ واړوه. مایا ته یې وکتل. مایا هم د دې په څېر د نارینه جامې اغوستې وې. هغې سترګې ښکته واچولې او ورو یې دې ته وویل ناهیدې مبارک دې شه. محمد بن قاسم یو ځل بیا د خالد ټول ملګري له نظر تیر کړل. یو سپین ږیري د ځواکمنو مټو خاوند ته یې لاس ور وغځاوه. ته به ښایي ګنګو وې. زه ستا او ستا له ملګرو نه ډېره مننه کوم. ګنګو د محمد بن قاسم لاس په لاس کې ونیو او خالد ته یې وکتل. هغه وویل ګنګو او ملګري یې مسلمانان شوي دي. ګنګو ځان ته سعد نوم غوره کړی دی. محمد بن قاسم وویل الحمدلله او بیا یې یو په بل پسې یو ته لاس ورکړ.
او یو ځوان ته یې وویل ته به غالبا ناصر الدین وې، تا زموږ په خاطر ډېر مصیبتونه وګالل، خدای دې اجر درکړي، او دا به ستا خور وي؟ خالد وویل دا هم مسلمانه شوې ده او زهرا نومیږي. زهرا ناصر الدین ته ورنږدې شوه، په ټیټه لهجه یې ترې وپوښتل دا څوک دی؟ ناصر الدین هغې ته د چوپ کېدو اشاره وکړه او دغه پوښتنه یې له خالد نه وکړه. خالد په لوړ آواز وویل دا زموږ د لښکر مشر دی، سعد یا ګنګو. د هغه ملګري ټول حیران شول او ټولو محمد بن قاسم ته وکتل. له لرې د آسونو د پښو غږونه اوچت شول او په برج کې یو پیردار دا چیغه وکړه چې د دښمن پوځ په دې خوا را روان دی. دوی په بیړه په کلا ننوتل. محمد بن قاسم په برج وخوت او وړاندې یې څار وکړ. جنوب او ختیځ نه د دښمن په زرګونو پلي او سپاره سپاهیان د کلا په لور را روان وو. محمد بن قاسم لس تنه سپاره خپل نایب ته د پیغام ورسولو لپاره واستول او امر یې ورته وکړ چې تر ماښام د مخه باید ځانونه ورسوي. سپاهیان په آسونو سپاره شول. محمد بن قاسم هدایت ورکړ چې د لویدیځ لوري ته ولاړ شي او د لښکر تر شا راتاو شي چې د دښمن له لښکر سره مخ نه شي. خپل منزل ته ځانونه ورسوي. دروازه یې بیرته وتړله او د دښمن پوځ د رانږدې کېدو شو. محمد بن قاسم غوښو ویشتونکو ته د تیارسۍ امر ورکړ. د برج په یوه کونج کې خالد او د هغه ملګرو په بېتابۍ د یرغل کوونکو د رانږدې کېدو انتظار کاوه. محمد بن قاسم چې د دوی په منځ کې ناهید او زهرا ولیدې او ویې ویل خالده دوی ښکته بوځه، دلته یې ضرورت نشته. ناهید ځواب ورکړ تاسو زموږ غم مه کوئ، موږ غشي ویشتلی شو. محمد بن قاسم وویل ستاسو خوښه، خو سرونه ټیټ ساتئ. دا یې وویل او وړاندې ولاړ. د بهیم سنګ لښکر اسونه د غونډیو شاته پرېښودل او له څلورو خواوو یې کلا کلا بنده کړه. د ډبرو او ګټو شاته یې مرچلونه ونیول او په کلا یې د غشو باران پیل کړ. د کلا په برجونو او مرچلو کې ناستو سپاهیانو ته د دوی د غشو باران بې اثره و. محمد بن قاسم خپلو پوځونو ته امر کړی و چې یوازې هغه وخت غشي وکاروي چې هغوی رامخې ته شي او له مرچو راووځي. بهیم سنګ چې له کلا نه د غشو ځواب ونه لید، ژوندی د ویر راجا طاهر ناره یې اوچته کړه او د تیږو او ګټو شاته پټ لښکر په کلا را ودانګل. او چې کله دوی د کلا د ساتونکو د غشو دم ته راغلل، محمد بن قاسم د تکبیر ناره اوچته کړه. دا ناره لا د برجونو او دیوالونو نه راغبرګه شوې چې له کلا نه د غشو باران پیل شو. د بهیم سنګ سپاهیان ټپي کېدل او لوېدل، خو 100 زره پوځ د 100 سپاهیانو پروا ونه کړه او د دیوالونو تر بیخه پورې ورسېدل. کمندونه یې واچول او په دیوالونو ور وختل، خو د غشو په باران کې د دوی هیڅ په لاس ورنه غړل. له ښه ساعت د غشو باران وروسته د بهیم سنګ د 2000 تنو په خوا او شا کې سپاهیان د دیوالونو په بیخ کې مړه او ټپیان ولوېدل او هغه نور پوځ ته د شاتګ امر وکړ. تر ماسپښین پورې 3 ځلې بهیم سنګ یرغل راوړ او بیرته په شا شو. قضا ماسپښین هغه د یوې پرېکنده حملې تیاری نیوه چې له شا نه د محمد بن قاسم د پوځ د راتګ خبر ورغی. بهیم سنګ خپلو سپرو ته د شاتګ قومانده ورکړه چې خپل آسونه سنبال کړي او پیاده پوځ ته یې په شاوخوا د ډبرو تر شا د غشو ویشتلو لپاره د تیارسۍ امر وکړ. محمد بن قاسم وپوهېد چې دښمن ته د محمد بن هارون د پوځ د راتګ خبر رسېدلی. هغه وویرېده چې که پوځ همدغسې کلا ته رانږدې شي، له شاوخوا نه به د دښمن د غشو ویشتونکو تر یرغل لاندې راشي. هغه زر په کاغذ یوه نقشه رسم کړه او محمد بن هارون ته یې څه هدایات ولیکل او بیا یې وویل چې دغه لیک باید محمد بن هارون ته ورسول شي. اوس د دښمن توجه شمال لوري ته کمه شوې ده. که هغوی ټول پوځ هم لرې کړي، خو بیا هم تر محمد بن هارون پورې ورسېدل خطرناکه لار ده. د دې خطر قبلولو لپاره یو رضاکار ته اړتیا ده. خالد د محمد بن قاسم خبره پوره کېدو ته پرېنښوده او ویل ما ته اجازه راکړئ. ډېرو نورو سپاهیانو د خالد مخالفت وکړ او خپل نومونه یې وښودل. سعد وویل ما اورېدلي دي چې مسلمانان د خپل نوي مسلمان ورور هیله نه ردوي. تاسو ما ته اجازه راکړئ. زما په جامو څوک بدګمانه کېږي نه او نه هم
څوک په ما پوهیږي. زه د دې ځمکې په لویشت بلد یم. محمد بن قاسم خپل پوځ د دښمن د پوځ تر شا 3 میله لرې ولید چې تر یوه غونډۍ ښکته کېدل. هغه لیک د ساعت په لاس ورکېښود او ویې ویل: ورځه، خدای دې مرستندوی شه. ساعت په منډه ولاړ او د شمال په دیوال د رسۍ په وسیله ښکته شو او په آس سپور شو.